دا ډېر سوپر هټ لاړې ښه لاړې او ډېر عوام ډېر زیات خوښ کو. دې کې ستا کریکټر څنګه و؟ دې کې زما د ارباز خور کریکټر و او هغې کې ارشد دې فلم کې زما هیروین کریکټر دواړه ډېر ښه روان دي او الله دې نور هم وکړي چې نور هم ښه روان شي. خرسیږي څوک او چغیږي څوک، بدماشي زما چلیږي او کلکلا خانه ته ستا زوی د ځانه جوړ کړی دی. هی ډېر عزت راکوي او زموږ فلم ډېر خوښوي. د عوام ډېر مشکور یم، ډېره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په صابرینا سینما پیښور کې چرته چې نوې فلم محبت ګندګيري شو لګېدلې دي. قدرمنو دې فلم سپر هټ کامیابی په خوشاله کې نن دلته یو پروګرام را جوړ شوی چې دا د دې فلم چې څومره کاسټینګ دی کوم مطلب اداکارانو کوم هنرمندانو به کې خپل فن مظاهره کړی دا هغه دل راغلي یو ډېر مزیدار یو رنگین پروګرام دی. ارباز صاحب راغلي، دیدار ملتانی راغلي، سدرا راغلي، دا امینا ملتانی راغلی، نور چې کوم اداکارانو په دې کې خپل فن مظاهره کړي هغوی هم دلته راغلي. کوشش به کوو دغه پروګرام هم تاسو ته ښیو، اداکارانو سره خبرې اترې کوو او د پبلک نه هم کمنټس اخلو. نو دا پروګرام زموږ سره وګورئ. تقریبا ټول اداکاران راغلي دي، دیدار ملتانی راغلي دا، ارباز صاحب راغلي، سدرام راغلي دا، نور تکړه تکړه هنرمندان راغلي. زموږ به کوشش چې ټول سره خبرې کوو. دې وخت کې ما سره سدرا موجود ده، دیم په دې فلم کې ډېر ښه کریکټر کړی، خور کریکټر یې کړی، ډېر زبردست یو پاورفل کریکټر و. دې له ډېرې خبرې نه ورځي باره خبرې به ډېرې زه کوم، بیا به سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا څنګه حال دی؟ شکر دی. ستا فلم ستا په دې اختر باندې 2 فلمونه ریلیز شوي، دواړه تقریبا چې سپر هټ کامیابي حاصله کړه. د دې فلم په حوالې سره څه وایې؟ محبت ګندګيري شو دا ډېر سوپر هټ لاړې ښه لاړې او ډېر عوام ډېر زیات خوښ کو. دې کې ستا کریکټر څنګه و؟ دې کې زما د ارباز خور کریکټر و او هغې کې ارشد دې فلم کې زما هیروین کریکټر دواړه ډېر ښه روان دي او الله دې نور هم وکړي چې نور هم ښه روان شي. د خپل کریکټر په حوالې سره څه وایې؟ چې زما دې کې ستا د خور کریکټر و؟ دې کې زما د خور کریکټر و او هغې کې هیروین کریکټر، دې کې خلکو عوام زه ډېر زیات خوښه کړم او هغې کې ماله دونه مینه راکړه. نو د عوامو ډېره شکریه ادا کوم، زموږ دا فلم هم هټ کو او هغه نیکسټ مخکې دې څه خیال دی؟ مخکې به د خور کریکټر کې کنده هیروین کریکټر؟ نه، مخکې هیروین کریکټر یې به را روانې دي. د خور کریکټر بیا نه کوي؟ نه بس هغه ختم. ګوره دا خو په فلم کې به هر قسم کریکټر راځي، د خور هم راځي، د روندار هم راځي، د هیروین به څه ډیمانډ مطلب ته په کوم کریکټر کې فټ کېږي تا به ډایرکټر به کریکټر کې اخلي. داسې ده. انکار خو به نه کوي؟ د دې فلم په مطلب ستا دواړه فلمونه سپر هټ شو، څونه خوشحاله؟ ډېره زیاته خوشحاله یم او د عوامو نه ډېره زیاته خوشحاله یم چې دواړه راغله مینې ورکړه دومره مطلب دونه تاله مینه درکړه، دونه خوشحاله شو. مطلب ته یو پښتانه کې زموږ ګورځم په دغه کې اردو سپیک دي زیاتره هیروین ته پکې پښتانه را ډېر خو اضافه ده پدې کې. جی زه د دشمنی گفتار هستم او ته د شکې بیمار هستی، خدای راستی چې نن به دنه دا مستی پاتې کوم، بیا به دا ټول خلک وایي چې غلام اسکاټ وایي چې بدماشي خپله ښودلې وه ولی خان ته، اوس نارې که ته سلطان ته نارې که. خرسیږي څوک او چغیږي څوک، بدماشي زما چلیږي او کلکلا خانه ته ستا زوی د ځانه جوړ کړی دی. هی بس مشره بس، څومره غټ بدماش دی مشره، څومره غټ بدماش دی. زه د خپلې بدماشۍ په میدان کې بل بدماش مدماش نه منم مشره. بس مشره انتظار کوه تر سحر پورې چې دکه بدماش مې ستا خپو لرونه غورځولو او تا نه مې په معافۍ غوښتو مجبوره نه کو، نو بیا به زه خپله بدماشي پرېږدم او په چوت یادګار کې به د کیر ریړو لګوم، د کیر ریړه. بس بس بس. کیا بات ہے یار.
ظالم बच्चिया गाँव बना यार मुंग पे 2 लाख खर्चियों की शेख अता पयो तावीज मजे की डेरा मनना आबादों से बस फिल्म गोरे डेरा मनना